السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د عمان ترمنځ چې کوم میچ شو دغه میچ سکور کارت سره کوم چې دغه میچ چا وګټو سحر د نیدرلند او د سریلانکا ترمنځ میچ شوی چې دغه میچ چا ګټلی او د هغې نه وروسته غرمه 1:30 د ساوث افریقا او د انګلینډ ترمنځ میچ شوی دی دغه میچ چا ګټلی دی او دغه پوینټس ټیبل د سره کوم چې پوینټس ټیبل کې په پوینټس ټیبل کې پاکستان او افغانستان په کم ځای کې دي څومره چانس دی پاکستان ته د مخکې تلو سیم فاینل او افغانستان ته څومره چانس دی او سبا ډېر خوندور میچ دی هغه هم د سره کوم چې دغه میچ د چا ترمنځ دی. ټول معلومات په دغه ویډیو کې در کوم ویډیو خپل مګوري او نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو اول سحر میچ ته چې کوم نیدرلند او د سریلانکا ترمنځ شوی نیدرلند ټیم 202 سکور وکړ ډېر ښه هدف یې سریلانکا ټیم ته ورکړی خو سریلانکا ټیم ډېر په زړه پورې لوبه وکړله او 203 کم هدف چې ډېر په اسانۍ سره راوړو په 48 خورونو کې تقریبا دا هدف راوړو 15 لوبغاړي وشو سریلانکا ټیم دغه میچ په 15 وکټو سره وګټو او سریلانکا په دغه ورلد کپ کې اولنی میچ خپل د نیدرلند نه وګټو. دویم میچ طرف ته کوم شو د ساوث افریقا او د انګلینډ ترمنځ میچ شو. ساوث افریقا ټیم انګلینډ ټیم ته ډېر غټ هدف ورکړو 399 یو سکور کم 400 هدف یې ورکړو. انګلینډ ټیم په دې ورلد کپ کې کوم ګورو افغانستان د شکست نه د افغانستان د ماتول نه وروسته انګلینډ ټیم بالکل بیکاره شوی دی داسې لوبه کوي لکه تقریبا کینیا ټیم یا هالینډ ټیم یا داسې بل کمزوری ټیم چې وي. انګلینډ ټول ټیم په 102 سکور باندې اوټ شو صرف په 2 شورونو کې. ساوث افریقا ټیم په دغه میچ باندې ځان له رنټ ډېر زیات خو په 209 سکور سره ساوث افریقا ټیم دغه میچ وګټو. راځو افغانستان او عمان میچ طرف ته. افغانستان په دغه ټي 20 سیریز کې ډېره بیکاره کارکردګي ډېره بیکاره لوبه شروع کړې ده که د 5 ټي 20 میچونو سیریز د 4 ټي 20 میچونو سر ته ورسېدل 4 واړه میچونه عمان ټیم وګټل. نننی میچ چې کوم افغانستان 110 سکور کړي عمان په آخري اوور کې دغه سکور پوره کړل په 15 وکټو باندې عمان ټیم دغه میچ وګټو افغانستان ته په 0 سره ماتې ورکړله. یو ټي 20 میچ پاتې دی ګورو چې افغانستان دغه میچ ګټلی شو کنه کلین سویپ عمان ټیم افغانستان ټیم ته ورکوي. که موږ تاسو وګورو شهید الله کمال حضرت الله زازی شهزاد محمدي افسر زازی ډېر ښه لوبغاړي پکې دي تقریبا د سینیئر ټیم لوبغاړي پکې دي او بالکل ډېره بیکاره او ناکامه کارکردګي روانه ده د افغانستان د الف لوبډلې د A ټیم. نو دعاګانې به کوو چې د آخري میچ افغانستان ټیم په خپل نوم باندې کلین سویپ نه بچ شي. راځو دغه پوینټس ټیبل طرف ته. پوینټس ټیبل د سره کوم د سکرین باندې تاسو ته ښکاري افغانستان ټیم دا ټیم په 10 نمبر باندې دی ډېر زیات مشکلاتو سره افغانستان ټیم مخ دی خو افغانستان ټیم کې دا کوالټي شته نورو ټیمونو ته ماتې ورکړي او لږ مخکې افغانستان ټیم څه کوشش وکړي نورو ټیمونو ته ماتې ورکړي لکه استرالیا شو پاکستان شو نیدرلند شو سریلانکا شو نو افغانستان ته هم 15 میچونه پاتې دي نو کولی شي چې مخکې لار ځان ته پیدا کړي سیم فاینل ته خو روان میچونه وګټي او پاکستان ټیم دا ټیم لږ معمولي مشکلاتو سره مخ دی 4 میچونه کړي دي 2 ګټلي دي او 2 میچونه پاکستان ټیم بېللي دي. ورلد کپ کې انډیا او نیوزیلینډ ترمنځ میچ دی دغه هم ډېر یو ښه میچ دی د دې ورلد کپ ICC کرکټ ورلد کپ کې په ټاپ پوزیشن باندې په 1 او په 2 باندې پراته دي. نو دغه د دې میچونو سکور کارډ چې تاسو سره شریک کړم د پاکستان افغانستان میچ کې تاسو څه نظر دی چې دغه میچ کم ټیم وګټي کم ټیم ډېر زیات سټرانګ کاري کوي افغانستان ټیم ته موږ ګورو د افغانستان ټیم هم دا ټیم کولی شي چې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي. خپله رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.